الحمد لله كفاه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. زما دین اسلام محترم و معزز و دین اسلام پارکانو کې یو اهم رکن هغه منځ دی. دا وجه د منځ هغه عبادت دی چې په ورځ کې موږ او تاسو باندې 15 کرته فرض دی، په خلاف د نورو عبادتو چې هغه داسې نه دي. او دا هغه عبادت دی چې قرآن کریم کې د دې ډیره تذکره الله عزوجل کړل ده. او دا هغه عبادت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وفات کېده نو امت ته دا وصیت وکړه چې الصلاة وما ملکت ایمانکم، ای زما امته د مانځه پابندي کوئ او د هغه چا خیال ساتئ چې څوک ستاسو د لاس د لاندې دي، لکه غلامان وینځي او یا په دې کې دا کم خدمتګاران نوکران دا هم راځي، د هغې سره تاسو ښېګړه کوئ، په هغې باندې ظلمونه مه کوئ. عزتمندو مونځ د الله عزوجل هغه عبادت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د معراج په شپه باندې الله رب العالمین ورڅخه خبرې وکړې او 50 منځونه په هغه باندې فرض کړه، تر دې چې په آخره کې 15 پاتې شو. الله عزوجل ورته وفرمایل چې په دې 15 بدله د 50 اجر در کومه. عزتمندو خلاصه ده چې مونځ د اسلام د ارکانو نه یو اهم رکن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بنی الاسلام علی 5، د اسلام تاداو په 5 شیانو باندې کې خودله شوی دی. یو په هغې کې د الله پیغمبر فرمای د مانځه پابندي کول دي او دا هغه عبادت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما یحاسب علیه العبد الصلاة، د قیامت په ورځ په حقوق الله کې چې اولنی حساب د بنده سره کیږي هغه د مانځه په باره کې کیږي. که چېرته د مونځ صحیح راووته ټول اعمال به صحیح، او که چېرته مونځ یې خراب راووته د الله پیغمبر فرمای فقد خاب و خسره، یقینا د انسان تباه و برباد او تاوانی شه. عزتمندو الله عزوجل قرآن کریم کې فرمای اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، ای ایمان والو د مانځه پابندي کوئ، ځان مشرکان مه جوړوئ چې مشرکان مونځ نه کوي. دا وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة عماد الدین، مونځ دا د دین ستن ده، چا چې مونځ پرېښوده نو د دین ونړوه. لکه څرنګه چې یو کمره، لکه څرنګه چې یو کوټه هغه په ستن باندې راټینګوي او په هغه باندې ولاړی، دغه شان دین اسلام د دې دپاره اهم ستن هغه مونځ دی. نبی صلی الله علیه وسلم ځکه فرمای چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، قصدن که څوک مونځ پرېږدي او د هغه نه انکار وکړي نو په دې باندې دا د اسلام د دایرې نه خارج کیږي. په دې وجه باندې الله عزوجل قرآن کریم کې فرمای فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. الله فرمای د نیکانو خلکو نه وروسته داسې بدان خلک پیدا شروع چې هغې منځونه تباه او برباد کړه. د مونځ تباه کول دا دي چې مونځ نه کې، د مونځ بربادول دا دي مونځ په ټیم باندې نه کې، د مونځ بربادول دا دي چې مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کې. دا وجه ده سوره مدثر کې الله عزوجل فرمایي کله چې د جهنمینو نه تپوس وشي چې ما سلککم فی سقر، تاسو چې شي د جهنم ته راوستی، ولې دلته رالی؟ هغوی به دا وایي قالوا لم نک من المصلین ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. یروي من بالمازانو منځ بم نه کوو، مسکینانو تم خوراک نه ورکوو، او بل اسې بېځایه لهو لعب کې خپل وخت بربادوه. عزتمندو منګو تاسو به د مانځه پابندي کوو،
مونځ د ده اهتمام به کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی. صحابه کرام فرمای موږ نه پوهېدو چې دا څه وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته. ببر سر یې نیولی وه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله ورغی د اسلام تپوس یې وکړه چې اسلام څه ته وایي. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي اسلام دې ته وایي چې ته کلمه ووایې. اسلام دې ته وایي چې ته د مانځه پابندي وکړې، روژه ونیسې. کله چې ورته ارکان د اسلام نبي صلی الله علیه وسلم ذکر کړه نو ده به دا تپوس کو وایي ما باندې نور څه شته؟ نبي صلی الله علیه وسلم نه نور څه در باندې نشته مګر که نفلي روژې نیسي، که نفلي مونځ کې هغه به در باندې. وایي ده ویلې چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، قسم په الله په دې به نه زیاتوم نه به کمومه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل افلح ان صدقه، دا سړی کامیاب دی که چېرته دا په دې خپله خبره کې رښتینې شه. نو دغه کس ته نبي علیه السلام دا فرمایلی چې 5 صلوات فی اليوم واللیله، 5 منځونه په ورځ او شپه کې الله عز وجل فرض کړي دي. 5 واړه منځونه به کوو. عزتمندو او اقامت الصلات چې الله د متقینو په صفت کې ذکر کړی دی، نو اقامت الصلات کې یو څو شرطونه مفسرین ذکر کوي. یو دا ستا مونځ به په سنت طریقه برابري، په مونځ کې به منډې نه وي، په قلاره مونځ به دي، پای کې به خشوع. دویم دا ستا مونځ به په ټیم باندې. دریم ستا مونځ چې دی هغه به مسجد کې او په جمع باندې به او ورسره دا مونځ به په داسې ځای کې چې په هغه ځای کې مونځ کېدلی شي. دې ته ویل کېږي اقامت الصلات. او دا اقامت الصلات نه دی چې یو وخت جمع کې او بل وخت نه کې، یو وخت مونځ کې او بل وخت نه کې، بیا دا اقامت الصلات نشه. عزتمند د ټولو منځونو پابندي به کوو، خو خاص کر الله عز وجل فرمای حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. الله فرمای د ټولو منځونو حفاظت کوئ، خاص کر د درمیانه مانځه چې هغه د مازدیګر مونځ دی دا مونځ په ټیم باندې کوئ. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د مازدیګر مونځ کوو والشمس نقیه بیضا، نمر به سپین و او نور چې دا به بالکل صفا و. صحابه کرام فرمایي د مازدیګر مانځه نه وروسته به موږ اوښ حلال که، هغه به لس برخې که، هغه به پوخ که او بیا به لا د ماښام اذان نه شوی. صحابه کرام به او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر مونځ پای کې به ډېر اهتمام کوه. الله عز وجل ځکه په دې باندې قسم هم خوري والعصر ان الانسان لفی خسر. الله فرمای زما د قسمی په وخت د مازدیګر باندې، د مازدیګر وخت باندې الله ځکه قسم خوري چې وخت ډېر قیمتي دی. نو یو د مازدیګر اهتمام چې دا په ټیم باندې وختي وکړی شي. دویم دا چې د سحر او د ماخوستن په مانځه باندې اهتمام کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اثقل الصلوات علی المنافقین، منافقانو باندې درون مونځ یو د سحر او یو د ماخوستن دی. ولو یعلمون ما فیه ما لاتوهما ولو حبوا، که چېرته دیو ته د دې اجر معلوم وي په خاړپوسو باندې به دی را روان وي. که د سحر او ماخوستن د مانځه اجر ورته معلوم وي او د خپې نه وي، د ماشومانو په شان به ښویېدلی او مسجد ته به ځان را رسولی. دا وجه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من صلی البردین دخل الجنه، چا چې دا 2 یخ منځونه کول په جمع باندې د سحر او د ماخوستن، الله عز وجل به جنت ته بوزي. عزتمندو دا د منافق علامه ده چې په مانځه کې سستی کوي. الله عز وجل فرمای واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. الله فرمای منافقان چې کله مانځه ته ودرېږي نو هغه سس کیږي او دویم کوم عمل چې کوي هغه صرف د ځان خودنې او د ریاکارۍ دپاره کوي. نو خلاصه ده چې سستی په مانځه کې دا د منافق صفت ده. مؤمن کې به دا صفتی چې هغه به په مانځه کې پابندي کوي، د مانځه پابند وي، خاص کر د جمع پابند وي، خاص کر د مازدیګر مونځ او د سحر مونځ، د ماخوستن مونځ، د دې پابند وي. الله عز وجل منګ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې
زمونږ او ستاسو سره د الله د دین غم پیدا کی او الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د سحر او د ماخوستن مونځ په جمع باندې کوو. نن که موږ خپلو عوامو ته وګورو د سحر په مانځه کې په یو غټ مسجد کې یو سب کسان ایله برابریږي، په ځای د دې چې نور مونځونه کې به درې څلور صفونه لیکن سحر مانځه کې یو سب برابریږي. پس هر سړی هغې بلکل د سحر مانځه ته ملا ماتوي. نو کوشش به دا کوو چې دغه صفت منګ او تاسو رضا نه وباسو، دا سستی ځان نه وباسو، د الله نه دعا وغواړو. نبی علیہ السلام به دعا کوله رب اعوذ بک من الکسل، یا الله ما د سستۍ نه وساتې. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.